دوام د لا بحث لپاره په پروګرام کې د شیبه را سره ملمانې دي له واشنګټن څخه د مشرانو جرګې پخوانی غړی باختر امینزی صاحب او همداشان لندن څخه د سیاسي چارو کارپوه سید ذاکر شاه سادات صاحب د شیبه په سکایپ په پروګرام کې را سره مل دي. په خیر راغلی پروګرام ته امینزی صاحب. غواړم چې لومړی پیل به تاسو سره وکړم چې د ملا عبدالغني برادر د څرګندونو په هکله ستاسو غبرګون څه دی؟ تاسو څه فکر کوئ د برادر د خبرو په هکله؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د خپل نیکی کې سلامونه تاسو او هم سادات صاحب د افغانستان ټول ملت ته باوري باندې کوم. وعلیکم السلام. ما په نظر باندې چې برادر خبرو کې ډیر څه موږ نه وایو، خاصتا طالبانو کابل ته داخلېدل په ډیره واضح او شفاف موږ تصمیم نه درلود کابل ته نظامی حرکت واسطه داخل شو او حتی اخیری شروع کله د هیواد مدیر دکتور اشرف غني ستاسو غږ راته ډیر بند راځي امینزی صاحب. زه نه پیږم شاید د انټرنیټ ستونزه وي، خو زه غواړم چې همدا پوښتنه د سادات صاحب څخه هم ولرم. سادات صاحب، تاسو د ملا عبدالغني برادر د څرګندونو په هکله څه فکر کوئ؟ سلامونه درناوی تاسو ته جناب امینزی صاحب او تاسو د پروګرام لیدونکو ته. په ځانګړي توګه د خاص څه نوې خبره خو ما پکې ونه موندله او تکرار خبرې چې دوی تل کوشش کوي چې رد کړي او په یو شکل هغه دلایل هم وړاندې کوي. د دلایلو د اثبات لپاره هم ادعایی دلایل دي چې ثابتول بالکل نشي، ځکه واقعات د دې راتګ سره نور ولایتونه کې شوي دي، نور عادي د دولت کې چې کسان وو هغوی وژل شوي دي، مسؤلیت ته نن پورې چا نه ده اخیستلی. او بیا په تیره په ځانګړې توګه په دوی اوله دوره کې چې کله دوی راغلل، دوی حتی د نړیوال سازمان حریم یعنی تجاوز وکړ، مراعات یې ونه کړو، هلته ننوتل. په هغې وخت پخوانی جمهور رئیس ډاکټر نجیب الله راوویسته او بغیر د کوم محکمې فقط سارایی په خپل تصمیمونه په دار وزړاو، اول وژو به په دار وزړاو. نو دلته حکم ضمانت شتون نه درلود او د ډاکټر صاحب خلیلزاد د خبرو نه هم دا جوته کیږي چې ګواکې داسې خطر. سادات صاحب، ملا برادر سادات صاحب ملا برادر د خپل حکومت د ټولشمولتوب په هکله وویل چې د دوی حکومت ټولشموله دی او اقلیت او اکثریت مسله هیڅ مطرح نه دی. نړۍ د دوی حکومت نه ستاسو په نظر نړۍ د دوی حکومت نه شاید ممکن د دوی په اند بل تعریف ولري. تاسو څه فکر کوئ چې نړۍ د دوی د حکومت نه څه تعریف لري؟ ځکه دا مسله د نړیوالو د شرطونو څخه یو دی چې باید د دوی حکومت ټول شموله واوسي. د ټول شمولي حکومت تعریف هغه رقم چې طالبان برداشت کوي، هدف دا نه دی چې حتما د مختلف قومونو وي، لکن د یو خانه چې د مختلف قومونو نه باید وي، د بل خانه باید ناولي په فساد کې کار خلک نه وي، د بل خانه باید حد اقل مسلکی افراد وي، کار اهل کار ته وسپارل شي. دا په دې معنی نه چې دا ټول نظام به اوس موږ د طالبانو د مدرسې په طالبانو باندې بچلو، دا مسلکی پوسټونه به څنګه دوی د قیدا د ولس په څنګه ځان د دې سره وویني. دوی په خپل تر اوسه پورې دې جوګه نشول چې تر ځان د پاره یو مشروعیت ترلاسه کړي د ولس نه. 15 میاشتې تقریبا په تیرېدو دي او دوی په دې بریالي نشو چې د اقل یو لویه جرګه راوغواړي ځان ته اوله مشروعیت ترلاسه کړي او بیا دغه ولس د پوهنتون استادانو په کچه ماسترانو ډاکټر هلته وزګار ګرځي په دې نامه چې ګواکې دوی پخوا په دې نظام کې کار کوو. آیا دا ټول داسې امکان لري چې مثلا نږدې 1 میلیون انسان به داسې بې سرنوشته ګرځي په دې ملک کې؟ دې موضوع ته به هم راشم سادات صاحب چې کوم کسان دوی غواړي چې په حکومت کې د دوی کار وکړي. خو امینزی صاحب، نړیواله ټولنه له طالبانو غواړي چې د همدې د همشمول حکومت تر څنګ د بشري حقونو او په خاص ډول د ښځو او نجونو د حقونو او تعلیم درناوی وکړي. ښاغلي برادر وویل چې هغوی د نړیوالې ټولنې شرایط پوره کړي دي او باید په رسمیت وپېژندل شي. تاسو څه فکر کوئ چې د نړیوالې ټولنې شرایط پوره کول څومره ستونزمن دي؟ د ښځو مسله چې د هغوی د کار او د تعلیم د واقع دا یو مهمه مسله ده او یوه جامعه
په وخت پورې تکمیل کېدلی نه شي تر څو پورې چې د جامع ټول افراد نر او ښځې جوړښت کې مثبته ونډه وانه اوس پورې داسې نه لیدلی چې طالبان کې ښځو دپاره د تعلیم او کار په ساحه کې زمینه مساعده کړې وي ولې ظاهرا مخالفت هم داسې نور سره د دې طرفدار نه دي ما د ملا برادر واورېدل چې هغوی د راتلونکي لپاره ښځو لپاره تعلیم او کار د زمینې وعده وکړه ولې دغه باندې تل په خپله باندې هم د افغانانو لپاره د پوهنتونونو او د دفاترو او د ښځو منع کول دا یوه لویه غوغا یې په نړیواله سطحه زه فکر کوم دا په خپله باندې ستونزه وه طالبانو ځان ته ایجاد کاش کې دې پوهنتونونه په خپل شکل باندې پرېښي وای چې د افغانستان نجونې او ځوانان پوهنتونونو ته تلل او د سلوکو د جدا کېدو لپاره میکانیزمونه لرو کېدای شو چې د سهار او د غرمې وختونه د جنډر سره طابق په نظر کې نیول ستونزې موجودې وي زه امیدواره یم چې د ژمي د رخصتیانو په اختتام سره به طالبان بیرته پوهنتونونه پرانیزي ځکه تعلیم د یوې جامع فقرات حیثیت لري نو دغه ستونزه چې اوس رامخته شوې ده واقعا یوه ډېره لویه ستونزه ده او د افغانستان راتلونکی د یو لوی بحران او تاریکي سره بله امین زی صاحب که څه هم ستاسو غږ موږ ته ډېر سم نه راځي خو په هر حال بیرته تاسو ته راګرځم سادات صاحب څه فکر کوئ چې د طالبانو حکومت به د کوم برنامې له لارې د همشموله حکومت په جوړولو اقدام وکړي طالبان وایي چې نړۍ لکه ایران روسیه هند او امریکا او همداشان نور هیوادونه مشخص کسان غواړي چې په حکومت کې ځای پر ځای شي او دا امکان نه لري ستاسو نظر څه دی په دې هکله په اصل کې دا نور هیوادونه ډیر زیات خپل د حد نه زیات په اصطلاح لاس او خې غزي د بل نظام په منځ کې د افرادو د انتخاب صلاحیت نه امریکا لري نه ایران او نه پاکستان دا د افغان ولس حق ده او تر ټولو د مخه مهم دا دی چې طالبان هم په خپل سر باید دا تصمیم ونیسي لکه څنګه چې اوس ښاغلي دلاور دا یو لیست په اصطلاح افشا کړ دا بهتره ده چې هر کله همدغسې مسایل د ولس سره په مشورې دا کار وشي او بل دا چې حتمي نه ده چې موږ پروني جنګسالاران او غاصبین او کسان چې په فساد کې کړو د هغوی نه باید نظام تشکل شي هغوی خپل امتحان ورکړ د هغوی تاریخ ختم شو ولس اوس د دې جوړګری چې د داسې یو ملي نظام جوړول باید مطرح شي نه یوازې طالب شاهي او طالباني او نه دا چې بیا په پروني جنګسالاران بیا په نظام کې بیا په ګډې کینی او د ولس په پښتورګو سواري شي نو دا غي د پاره زما فکر کوم دا د چالتہ ډیر موجود په دننه افغانستان کې د طرفه پاک مسلمان صادق افغانان شتون لري مسلکي د هر مسلک لپاره مشخص افراد شته فکر کوئ سادات صاحب چې اوس دغه کسان چې اوس تاسو ورته اشاره وکړه چې مسلکي کسان باید دوی په خپل د کابینې په چوکات کې ولري دا کسان اوس په افغانستان کې موږ لرو چې دوی عملا خو د تیر حکومت اکثریت متخصص کسان ووتل د افغانستان څخه اوس څومره د دې امکان شته چې داسې کسان دوی په خپل د کابینه کې او همداشان په نورو ارګانونو کې وګماري او ویلري زه ډیر قوي بیلګې ورته په ګوته کولای شم په د بیلګې په شمول زه مثلا د یو نیم یادوم چې هلته شتون لري لکه ډاکټر صاحب رمضان بشردوست یو مسلکي کس دی ډاکټرا لري ډاکټر صاحب فاروق اعظم همالته ناست دی ته هر ورځ اډوایس ورکوي مشورې ورکوي د په شان مثلا د بهر نه اورم ځینې نور متخصصین او صادق افراد افغانان چې هیڅ کله ککړ شوي ناولي شوي بدنامه شوي نه دي او متخصصین دي داسې افراد باید په نظام کې ځای په ځای کې او حداقل ولس ته هم دا ډاډګیري نه پیدا شي چې دا د ولس نظام دی نه یوازې د یوې ډلې بله امین زی صاحب ملا برادر وویل چې د تیر حکومت چارواکي په فساد وژنو او غلا تورن دي
او موږ دوی ته په خپل حکومت کې ځای نه لرو ځکه دوی زموږ حکومت بدناموي. فکر کوي چې ملا برادر د ټولو پخوانیو چارواکو تمه او توقع ختمه کړه دې خبرې سره؟ په دې کې شک نشته چې تیر حکومت یا تیر حکومت کې یو آزاد ځانګړي حلقه ارګ او د افغانستان وزارتونه او لوی پوسټونه انحصار کړي وو او فساد موجود وو، ولیکن په دې باید سترګې پټې نه کړو په افغانستان کې ډېر با احساسه او وطن دوسته انسانان څنګه چې تعداد سره اشاره وکړه. دا اوس په افغانستان کې لرو او ډېر لوی ارمان لري چې خپل هېواد بیا جوړونې او د استفادې لپاره خپل تخصص او تجاربونه استفاده د ولسونو لپاره د خدمت توګه وګرځي. زه فکر کوم چې طالبان کله چې په مجموع کې ټول یادوي خلک تیرو حکومتونو کې کار کوي د دې هدف هغه حلقې نه ده چې هغه په فساد کې کړو او چیرته هدف دا وي چې ټول هغه خلک تیر نظامونو کې وو ټول باید حساب شي. زه فکر کوم دا یو لوی بحران او ستونزه رامنځته کوي او طالبان په دومره حد کې ظرفیت نه لري چې وکولای شي د افغانستان ټولو مسلکي ادارو ته افراد ورسوي. موږ استادان لرو، موږ رئیسان او موږ مسلکي خلک په مختلفو څانګو کې لرو. عمل په افغانستان کې ټولو انقلابونو کې پاتې شوي دي چې چېرته خارج ته نه دي تللي. دا خبره ده چې طالبانو موجوده نظام یا حکومت خپل تشکیلات هغه پاک خلک چې تاسو نه کوینو سره نه او د ملت بیت المال نه چور کړای او نیک نوم ولري هغه قانون حکومتونو کې کار کړی نو باید د ځان سره د افغانستان د جوړښت لپاره ملګری. بله سادات صاحب، بل خوا د طالبانو د کابینې یو غړی وویل چې نړۍ دوی ته یو 15 کسیزه لیست وړاندې کړی چې باید مشخص کسان د دوی په کابینه کې ځای پر ځای شي. که داسې وشي چې ظاهرا ښکاري طالبان دا شرط نه مني، خو که وشي دا به څه پایلې ولري ستاسو له نظره؟ زما په آن داسې فرمایشي لیستونه چې د هر هیواد نه طالبانو ته وړاندیز کیږي، طالبان د افغان ولس په استازیتوب اول دا حق لري چې دا رد کړي. دویم دا چې طالبان باید ولس ته مراجعه وکړي او ولس باید تکیه وکړي او د ولس د رائے مطابق او دا کسان چې په لیست کې اوس ورکړل شوي، زه باور لرم چې دوی کې اکثریت مطلق قابل د محاکمې دي د افغان ولس لپاره او که چېرته د محاکمې لپاره رالیږي بیا به نو افغان ولس په تصمیم نیسي چې څنګه ورسره معامله کوي. ځکه دوی چې کوم لیست د دوی د خولې نه ما 4-5 نومونه واورېده، دوی اکثرا هغه مجرمین دي چې په تیرو دورو کې اکثرا په قتل او قتال او په غصب او په غلا او په فساد او په هر څه باندې کړ دي. نو که چېرته دا د امریکای لپاره نورم وی او دا په اصطلاح د دې په ګډون دی وایي چې دا به هم شمول حکومت وي، دا به ټول شمول او هم شمول نه ده. دا فرمایشي هغه کسان دي چې د ځانګړو هیوادونو ګټې په خوا کې خوندي کړي او اوس هم د هغوی هیوادونو د ګټو لپاره ممکن نور لانجې او فسادونو ته مخې خلاصې کړي. امینزی صاحب، ملا برادر د پخواني ولسمشر غني د وژنې مسله هم رد کړه او ویل چې پخواني چارواکي د مهال کابل کې دي چې ظاهرا اشاره حامد کرزي او ډاکټر عبدالله ته وه، خو د مخکینی حکومت چارواکي بیا وایي چې د ښاغلي غني د وژلو پلان نیول شوی و. فکر کوئ چې که غني په کابل کې وای نه وژل کېده او حالات اوس به بدل وای؟ زما په ان باندې غني د خپل تیر عمل نه په ویره کې او دغه ملګری یا د ارډل چې کلونو د افغانستان په مال لوټلای او د نسو کولای چې د افغانستان ملت ته د پاپا حسابي ورکي. نو د خپل عمل په وجبان خپل تمي وجدان ته حالت نو کې پایسي وازنه او وازنه وسته امداو د افغانستان کې در غیر آن زه فکر نه کوم چې طالبانو ته یو ځل بیا داسې عمل تکرار کړی وای لکه تېره دوره کې د ډاکټر نجیب سره وشو. او
دوی د غینه یو څه اخیسته یو خبرت اخیسته یو او نه یو غوښتل چې بیا په افغانستان کې دغه سی وتیر وطن اوسي چې یو رئیس جمهور بیا په دار وځړولای شي یا وځلای شي ولې تیخت خپل باندې د اشرف غنی تسلیم او د دې ملت سره یو تاریخي جفا او خپل سادات صاحب مولا برادر د غنی د وژلو په مسله کې دا هم ویل چې ښاغلي غنی د دوی له طرفه عفو اعلان شوی و او مونږ ویل چې عفو ته ژمن یو دوی څنګه عفو ته ژمن دي چې دا اوس پخواني قاضیان یا قاضیانې افسران چارواکي عملا ځورول کیږي د عادي ژوند کولو حق نه لري یو شمېر چارواکي تریتم کیږي دا څه ډول عفو ده خلک څنګه پر دوی باور وکړي زه خپل په ان داسې باور لرم زه د امنیتي صاحب سره بالکل په دې خبره کې موافق نه یم ځکه چې د طالبانو سرغړونې د شروع نه تر اوسه پورې چې د سولې پروسه په کې سبوتاژ شو د دوی مختلف جګړه‌ایز حملې وی چې مختلف ولایتونو کې پیل شوې او عمده لامل هم دا شو چې د دروازو پر راورسول شو چې تاسو مخکې د عبد الله او د ډاکټر عبد الله او د قاضي صاحب اشاره وکړه په دغه وسنی جوړجاړي کې یا په دغه سپینا کودتا کې د دوی رول ډېر عمده دی نو بنان هغه څوک چې ورسره خپل لار نیولې وي هغه به نه وژني خامخای نه وژني او کڅچې خبره د فساد او د حساب کېږي د تر ټولو لوی فساد په هغه 14 دورو کې قابل د محاسبې د 14 کال دورې کې چې په میلیارډ هاو ډالر راغلي او په هغه خاور کې ورکشي دي او معلومه نه څنګه چلا هغه په هغه کدي سره درې وړه دورې دي دا نه تر اخر دوه دورو پورې لکن ډاکټر صاحب غنی په واقع بل شک چې فساد په نظام کې وو لکن دغه مفسد افراد هم د همدغه فرمایش په اساس چې نن طالبانو ته ورکول کیږي همدغه فرمایش په اساس هغه وزارتونو باندې د امریکای په وسیله دا وټاکل شو په دې نظام باندې د دې نه ولسم کار کولای شي نه په قانوني چارواکي او ټول مستند شوی هم دي دا 50% نظام خپل حالت کې دا یو برخه بیا د بدنام غیر مسلکي افراد وزارتونو کې کېنول د بل ډیره مننه کوم سادات صاحب کور ودان همداشان باختر امینزی صاحب چې خبرونه ترغلي استاسو د تحلیل نړۍ مننه کوم کور ودان د هیواد او نړۍ مسلې ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې اتصال زموږ او ستاسو ګډه خبرونه له یکشنبه تر پنځشنبه ماښام پر 5 بجو